السلام علیکم دوستانو، یو داسې وظیفه در سره شریکه کوم چې ډیره پر تاثیر عمل ده د الله الصمد یا الله یا کریم. دا درې وظایف که چیرې نن تاسو وکړئ انشاءالله چې داسې وظیفه ده چې ډیر څه به په لاس درشي. هر هغه انسان که چیرې په زندګۍ کې پریشانیان ډیر لري، مشکلات ډیر لري، حاجات ډیر لري او دا حاجت پوره کول غواړي، نو نن دې زمونږ په دغه یوه وظیفه باندې عمل وکړي. دوستانو دا وظیفه ده د الله الصمد، دا وظیفه ده د یا الله، دا وظیفه ده د یا کریمو. دا درې سره نومان دي الله پاک جل جلاله نومان دي، خو ډېر طاقتور نومان دي چې د هر مقصد لپاره یې ووایاست په هغه مقصد کې الله کامیابي درکوي، چې د هر حاجت لپاره یې ووایاست هغه حاجت الله در پوره کوي. او په زړه کې که تاسو دنیوي هر خواهش لرئ، هر خواهش په زړه کې لرئ، دنیوي خواهش، مثلا د روپو خواهش لرئ، د اولاد خواهش لرئ، د رشتې، د نکاح، د کوروالا خواهش لرئ، یا د خاوند خواهش لري هغه زنانې، یا بل په زړه کې داسې یو څه ارمان لري او هغه ارمان پوره کول غواړي، انشاءالله د دې وظیفې په کولو سره به الله تعالی په داسې وخت کې ورپوره کړي چې په ډېر کم وخت کې به ورپوره کړي، په هغه طرف څخه به ورپوره کړي چې د سوچ او فکر به نه وي. او که یو انسان د رزق لپاره یې ووایي مال و دولت وغواړي، ویې وایي انشاءالله الله تعالی به له غیبو څخه له اسمان او له ځمکې ورباندې رزق راوغوروي. ګورئ دا ناممکنه خبر نه ده چې الله پاک جل جلاله به یو انسان ته رزق له اسمان او له ځمکې څرنګه ورکوي. تاسو وګورئ په کتابونو کې بني اسرائیلو ته الله پاک جل جلاله له اسمان څخه پخې غوښې رالیږلې، پوخ سارخان پخې غوښې به ورته راغلې چې د ډوډۍ ټیم به سو، غرمه ماښام، نو دا به راغلی خپور به سو او دوی به خپل خوراکونه جنس کول. یعنې الله پاک جل جلاله له غیبو څخه هم و انسانانو ته هغه څه ورکوي چې د انسان سوچ او فکر نه وي. کم کار چې ناممکن او ناممکن بلل کېږي، مثلا چې دا نشي کېدلی، هغه زموږ او ستاسو په ذهن باندې ده. د الله پاک جل جلاله ته هېڅ ناممکن نه ده، هر کار ممکن ده ورته، بیا هغه کن په یکون کې کولی شي. خالی عقیده مضبوطه غواړي، یقین مضبوط غواړي. دوستانو د محرم الحرام میاشت پر شروع کېدو ده او د ذوالحج دغه میاشت ډېره مبارکه بهترینه میاشت ده پر تېرېدو ده. نو کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ، په دې میاشت کې څه ترلاسه کړئ. که چیرې الله پاک جل جلاله پر تاسو مهربانه او ستاسو دعا یې قبوله کړه او ستاسو د زړه خواهش یې پوره کړه او ستاسو هغه څه فریاد یې واورېدی کوم چې تاسو د الله په در کې د الله په حضور کې کوئ. موټر مې غوښتو، بنګله مې غوښته، روپۍ مې غوښتې، اولاد مې غوښتو، الله پاک جل جلاله درکوي، در باندې مهربانه سو، نو بیا خوشحاله اوسئ، بېغمه اوسئ، تر بل ذوالحجه پورې انشاءالله به تاسو کله له پریشاني سره نسئ مخ او نه به الله پاک جل جلاله تاسو مسکینان کړي. که چیرې تاسو په هغه خپل مثلا زندگی کې میانه روي اختیار کړي، په خپل مال و دولت کې میانوي اختیار کړي، نوره ترقیب هم الله درکړي، تکبر ونه کوي، حسد ونه کوي، لویي ونه کوي، نور به الله پاک جل جلاله تاسو ته کامیابي در نصیب کړي. دا د ذوالحج میاشت پر تېرېدو ده، دا بیا پر ژوندو باندې راځي، پر مړو باندې نه راځي او په مرګ و ژوند باندې هېڅ کله یو سیکنډ باور هم نشته. نو بهترینه میاشت را روانه ده چې د کال نوې میاشت، یعنې یو خو عیسوي کال ده، دا 2015 2016 2023 دغه ده، دا عیسوي کال ده. اصل اسلامی کال چې دا هغه د محرم له میاشتې شروع کېږي، شاید یا به 2 ورځې یا به 3 یا به 5 داسې یو څو ورځې ورته پاته دي بالا پر شروع کېدو ده. نو تر دې مخکې دا وظیفه وکړئ انشاءالله، تر دې مخکې به مالدار هم سي، حاجت به دې هم پوره سي، مقصد کې به دې هم الله پاک جل جلاله کامیابي در نصیب کړي. دا وظیفه د دوستانو د الله الصمد یا الله یا کریم، دا درې واړه نومان د الله پاک جل جلاله دي، خو ډېر پر تاثیره نومان دي، ډېر طاقتور نومان دي. دا وظیفه چې د کم مقصد لپاره کوي هغه مقصد په خپل ذهن کې راوګرځوئ، د کم حاجت، د کم خواهش او د کم د زړه ارمان، جایز ارمان، کم دنیوي ارمان یا د اخروي ارمان چې په زړه کې لرئ هغه په خپل ذهن دماغ کې راوګرځوئ، دې وظیفې ته کښېنئ. دې وظیفې ته په داسې ځای کې کښېنئ، نارینه په مسجد کې، زنانه په کور کې. که هر لمانځه نه بعد تاسو ورته کښېنئ په ډېره آرام، په ډېره خشوع، په ډېره عاجزي سره.
اولین چې مثلا تاسو وظیفه شروع کوئ تاسو به اول داسې وکړئ یو وارې درود شریف ووایاست. درود شریف کم درود شریف اللهم صل اللهم بارک دا موږ په لمانځه کې وایو. دا د یو وار ووایئ له هغه نه بعد به ته 115 واره نه تر دې زیات نه کم الله الصمد الله الصمد الله الصمد دا به ووایاست. له هغه نه بعد 110 واره یا الله یا الله ګورئ دا یا الله چې وایاست یا الله الصمد بیا خاص کر یا الله دا په داسې خشوع عاجزي سره وایاست چې ټول خپل دماغ خپل سوچ خپل فکر په دې وظیفه کې راوګرځوئ او دا داسې وظیفه ده یا الله چې انشاءالله د دې کول چې کله تاسو شروع کړئ د انسان پر زندگی د انسان پر صحت باندې اثرات هم راولي. یعنی د انسان بدن د جګ شي او د انسان د زړه څخه چې کم زنګ ده هغه هم پورته کوي. د انسان په زړه کې چې کم خباثت د کم کین د کم بغض د کم حسد د کم لویي د کبر ده ټول دا یا الله داسې ختموي لکه پر سپین کپړه چې تور داغ وي او صابون ورکړي. هغه صابون یې څنګه زر ختموي صفا کوي داسې هم د انسان په زړه چې تور داغ دا ټول ختموي. انسان ته د روح خوشحالي د زړه خوشحالي که یو انسان په زندگی کې خوشحالي نه لري مثلا پریشانه وي هغه د په شرط سره هغه د په ازموینې سره له حال مانځه نه بعد 200 واره یا الله په ډیره خشوع عاجزي سره وایي انشاءالله ډیر زر به خوشحالي الله ورنصیب کړي. نو له الله صمد نه بعد 110 واره یا الله دا ووایاست. له هغه نه بعد 115 واره یا کریمو دا ووایاست. په پای کې بیا یو وارې درود شریف اللهم صل اللهم بارک دا ووایاست. په خپل ګریوان کې جفت کړئ بیماریانې به الله ټولې ختمې کړي. هغه د زړه مثلا چې کم ریږدوالی د زړه چې کمه کمزوري ده د کم توروالی ده کم ناخوشحالي ده مثلا بې سکوني ده د زړه قرار نشته هغه به الله تعالی ختم کړي. او لغه نه بعد دعا وکړئ د خپل خواهش د خپل حاجت لپاره انشاءالله چې تاسو دعا کوئ دعا به الله قبوله کړي او الله به تاسو ته هر هغه څه درکړي کوم چې تاسو یې غواړئ. الله به ستاسو د زړه هر هغه ارمان در پوره کړي کوم چې تاسو یې پوره کول غواړئ. دا وظیفه دوستانو زموږ نن دغه 3 نماینده الله تعالی و دا وظیفه خپله هم وکړئ کوشش وکړئ له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. په دې سره ستاسو هیڅ نه ضایع کیږي نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغه هم په دې کې پوره راسره ملګري او په ثواب کې هم حصه راسره واخلي. نو دوستانو دا وظیفه پر الله مسپارم خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو خپله هم وکړئ کور کې نورو ته هم وښایاست ملګرو ته هم دوستانو ته هم او له بل چا سره هم شریکه کړئ. پر الله مسپارم تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.